سلام د باران پلس ټولنیزې رسنۍ درنو کتونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر ډېره زیاته مننه چې باران پلس ټولنیزه رسنۍ سره زه غلام رحمان احمدي یم راغلی یم د کمپنۍ نقاش سیمې ته دلته به له هیوادوالو سره د قربانۍ په اړه باندې خبرې اترې وکړو دلته د مالونو بیې د تیر پرتله څومره زیاتوالی راغلی څومره کموالی راغلی دی د خلکو کاروبار څنګه دی تاسو تر پای شبو له موږ سره ملتیا وکړئ له بېلابېلو کسانو سره خبرې اترې کوو هیله لرم چې راپور مو خوښ شي درنو هیوادوال دلته یو ځوان ناست دی د سره خبرې اترې کړو تاسو زموږ ملتیا وکړئ سلام ستړی مه شئ خیر اوسې ورځ سلام شي جوړ کلاري ته باید ښه دی خیرات یې نور صحت یې ښه دی الحمدلله نوم دې څه دی نوم مې اجمنشي اجمنشي کوم ولایت یې زه د کابل ولایت یم دلته مالداري لرئ د دې ځای مسؤل نقاش د نقاش عمومي مسؤل یې بالکل څه خرڅوي دلته کوم ډول مالونه دلته خو هر رقمونه خرڅېږي خوسیان خرڅېږي غاټ واړه وریان خرڅېږي وزې خرڅېږي ورغومي ته خپله څه خرڅوي دلته دلته زموږ غویان دي خپله غویان دي څومره وخت کې چې د اختر نه یعنې اختر څومره ورځې پاتې وي تاسو د مال نه راوړئ د اختر د قربانۍ دا لپاره خو عمومي نقاش د کابل دی وروره دلته خو سر کاله مال راځي او اوس پلان د اختر شپې لږ شپې چې پاتې شي مال هغه ګرم موسم یې څومره شپې دی دغه اوس هم ګرم موسم څو شپې دغه به درې څلور شپې څومره مالونه دې خرڅ کړي دي یاره خرچې به دي داسې شاوخوا کې دېرش څلوېښت یا پنځه څلوېښت دې قیمتونه څه ډول دي مختلف دي دا خو د ټول حساب باندې زه مثال یو دانه راځي په مثال په 15 یو راځي په 45 راځي په 50 یو راځي په 15 شپېته قیمتونه د تیر په تله کم شوي دي نه ښه نه خدا نرخ ډېر ښه روان دی ثابت نرخ دی ځکه زموږ د خپل حاصلات ټول وطن دی او خپل د طبیب مال د خپل د مثال قندوز او پاراو نیمروز او علمان د خپل مالونه دي د پردي ملک زموږ مال نه راځي خپل ملکونه د خپل پارونه دي ښه په هغه باندې راځي دلته د تیر په تله داسې اوازې شته دي چې هر ځای نشي کولی هر څوک مالونه خرڅ کړي شي کوي څلور ځای دې په اړه هیوادوال ته لږ معلومات ورکړه زه غواړم چې ټول هیوادوال راشي کمپنۍ عمومي نقاش او د دې ځای نه خریداري وکړي ډېر ښه مال عموما په تېره د اجازي سرای ته دا د اجازي سرای دی او ډېر مهمه سرای دی ډېر ښه لوکس مال دلته کده کېږي د ټول هیوادوال نه زه وایم د ټول د افغانستان خلکو نه چې کمپنۍ عمومي نقاش ته راشي ځکه نرخ ډېر ثابت دی زموږ د خوا نه موږ ګرځو پې باندې امارتي چارواکي موږ سره دي موږ خپله شپه ورځ د خلکو په خدمت کې یو ګرځو ټول نرخ د مسافرو کته بره ټول چک کوو او ډېر انشاءالله نرخ مناسب انشاءالله ډېر په ارامتیا کې او ډېره زیاته مننه خیر شي وروره څه پیغام لرې د باران پلس کمرې د په خدمت کې زما د خوا نه د ټول هیوادوالو ته او ټول مسکینانو ته د اختر مبارکي وایم اول بیا د الله جل جلاله د مبارکۍ توفیق ورته غواړم چې د ټول مبارک د اختر مبارک وکړي قرباني وکړي د الله واجبه په ځای کې خیر شي وروره مننه خیر شي مخې ته دې ښه درنو هیوادوالو تر پای شبو له موږ سره ملتیا وکړئ د راپور بېلابېلې برخې پاتې دي درنو هیوادوالو مننه چې تر دې مهاله مو سره ملتیا کړې دلته یو ځوان ولاړ دی له سره خبرې اترې کړم تاسو زموږ ملتیا وکړئ سلام ستړی مه شئ ستړی مه شئ ورور جوړ نوم دې څه دی ورور نوم مې سیف الرحمن سیف الرحمن د کوم ولایت اوسېدونکی کندهار ولایت اوسېدونکی د کندهار دلته د کور ده که همداسې مالونه دې راوړي دي دلته مالونه راوړو دا کمپنۍ چې راغلی کابل ته دلته تقریبا موږ د 15 کاله کېږي چې زه کندهار او هلمند نه مالونه راوړم ساګ دغه د اختر نه مخکې څو شپې کې چې راغلی د اختر یو هفته کېږي چې راغلی څومره مالونه دې راوړي دي مالونه مې 80 دانې راوړي ول تقریبا اوس 9 دانې راته پاتې دي کوم ډول مالونه دې راوړي وو دا زراعتي ولایتي مالونه دي 80 دانې څومره پاتې دي 9 دانې اختر به چې ته تېروې کندهار ته ځې همدلته تېروې کندهار ته ځو وروره کور ته به ځو څه وخت ځې اختر ان شاء الله د عرفې په ورځ برکت لدوجي کو د عرفې په ورځ هغه پورې د مالونه خلاصېږي که نه ان شاء الله خلاصېږي خدای ته امید لرو چې خلاص قیمتونه یې څه ډول دي تېر پلته قیمتونه ان شاء الله ښه دي ګزاره کوي دا د کندهار مالونه بیا ښه دي او څه متوسطه دي د نور وطني مالونه چې دي ولې هغه په کالدارو دي دلته چې افغانۍ ته کې ارزانه تمامېږي بس داسې قیمتونه یې څه ډول داسې که یو مثلا یو مال درته وښیي چې دغه مثلا دغه دې قیمت څو افغانۍ راځي مثال 12 منه تقریبا دا 2 زره 3 زره تمامېږي تېر پلته ډک شوي دي ان شاء الله ښه شوي دي بس نو تا د ښه اختر غواړم ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ خیر خدای په امان درنو هیوادوالو ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې د راپور بېلابېلې برخې پاتې دي وموڅارئ درنو هیوادوالو دلته را سره یو ځوان ولاړ دی له ده سره خبرې اترې کړم چې ده څه ډول مالونه راوړي دي قیمتونه یې څه ډول دي او د په کار کې څومره ښه والی او څومره بدوالی راغلی دی له موږ سره ملتیا وکړئ راپور بېلابېلې برخې پاتې دي ستړی مه شئ ستړی مه شئ ورور ښه یې صحت یې ښه دی نوم دې څه دی
نوم مې رحیم الله ده، میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ څخه. نرخ ولسوالۍ اوسېدونکی. دلته مالونه خرڅوئ؟ دلته مالونه خرڅوو. کوم ډول مالونه خرڅوئ؟ مالونه هم خوسیان راوړي دي، خوسیان خرڅوو. څومره دې راوړي دي؟ له کوم ځای نه دې راوړي دي؟ 12 دانې هم راوړي دي له چغچران څخه. نو ولاړ دي او خرڅوي انشاءالله، خدای مهربانه ده. د چغچران څخه دې راوړي دي، څومره پاتې دي؟ پاتې خو 12 دانې پاتې دي او 15 دانې هم راوړي وه. ستا په نظر دلته تاسو کاروبار دی د تیر پلتره وروسته کوم ډول مالونه زیات خرڅېږي؟ فعلا همدا غټ خوسیان تقریبا تر 14 منه 15 منه پورې خرڅېږي. خو آمادې عرفې ورځې راسي بیا داسې راځي چې 15 منه 10 منه 40 منه، حتی هغه د بازار په کش پورې اغه لري. که چیرې بازار ضعیف وي د خلکو په اقتصاد سره زوبلي نو واړه خوسیان اخلي او بعضې شي یا تر اوسه پورې کوم ډول زیات خرڅ شوي دي؟ تر اوسه پورې 14 منه او 12 منه داسې مالونه زیات خرڅ شوي دي. دا زیات خرڅ شوي دي؟ دا زیات خرڅ شوي وو. بس نو ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ. خیر شو، مننه. درنو هېوادوالو تاسو هم یو جهان مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې. د راپور بېلابېلې برخې پاتې له موږ سره ملتیا وکړه. درنو هېوادوالو تاسو نړۍ مننه چې ملتیا مو کړې. دلته راسره 2 تنه کاکاګان ولاړ دي، له دوی سره خبرې اترې کړم. دوی څه وخت راغلي دي او څه ډول مال یې اخیستی دی. پیل به له تا وکړم. ستړی مه شې. ستړی مه شئ، جوړې په خیر. مننه. نوم دې څه دی؟ نوم یې حاجي صاحب یحیی. حاجي صاحب یحیی. د کوم ولایت اوسېدونکی یې؟ د وردګ ولایت. د وردګ ولایت. دلته راغلی ګنج ته، څه ډول مال دې واخیست؟ ښه مال هم واخیسته، ښه صحیح مال هم واخیسته. انشاءالله قیمتونه هم بد نه دي، نظر سابق وختو ته یو څه ښه دي انشاءالله. تنها دې واخیسته که شریک یې؟ شریکان یو، اوه کسه شریکان یو، بس دا مې شریکان دي، دا هم راغلي دي. په څو دې واخیستو؟ په 15,000 روپۍ هم واخیسته، تقریبا 22-23 منه واخې انشاءالله. په مال پوهېږې یعنې؟ او په مال یو څه پوهېږي. دا دې شریکه دی؟ دا مې شریک. ستړی مه شې کاکا. ستړی مه شې ځوانه. نوم دې څه دی؟ عتیق الله. د کوم ځای؟ د وردګ. څه کوئ تاسو دواړه بیا وردګ موږ ولایت؟ دلته همسایګان یو. شهرک کې نه، خپلوان نه یو. شهرک ملایزات کې؟ نه، شهرک باغ داود کې. ښه، ډېر ښه. مال هم واخیستلو، نو خدای دې خیر کړي. خدای وکړه چې ټولو خلکو قربانۍ قبول شي او هر څوک چې ګنج ته رسي په ښه نیت یې رسي. د دې خاطر چې دا قرباني چې د اسماعیل علیه السلام نه موږ ته پاتې ده، نو هغه ځای که یو څوک په نظر کې ونیسي چې هغه خپل اولاد قرباني کوه. نن د ګنج ته داسې خلک رسي چې هغه یوازې یا د غوښې په فکر کې وي یا د پیسې په فکر کې وي چې زه لږ کم یې پرې ورکړم. خو هغو ورځو ته چې نظر وکړې، که چیرې وای چې هغه وخت د ابراهیم خلیل الله قرباني خدای نه وای قبوله کړې، اوس به هر مسلمان په هر ځای د دنیا کې چې وای خپل اولاد ته حاضر وشي د قرباني. نو دغه ځای ډېر مهم دی چې خلک ډېر په اخلاص راشي او ښه نیت ولري، د ښې قربانۍ نیت ولري. بیا هم خو دا افغانستان دی، غریبه طبقه ده، خو بیا هم چې په ښه نیت راشي چې زه یو ښه مال خلم. ټولو برخې ته نه قربانۍ کې نه پاره برخې ښه نیت په ټول ژوند کې نیت مهم دی، خو بالخصوصا دا یو د خلاصون ځای دی چې هر سړی په دوی کې داسې یو کوشش وکړو چې دا یعنې داسې یو شی دی چې په اصلیت باندې موږ وپوهیږو. یعنې دا ډېر یو غټ کار الله پاک دې موږ سره کومک کړی. ډېره زیاته نور آمادګي دې څومره نیولې اختر دپاره؟ والا نور خو کور دی، ژوند دی. نو ذاتي به دغه قربانۍ نیت کې زه داسې یم چې هر وخت زه یو وخت کې چا سره شریک وم، هغه مې لیږلي وو، هغه داسې یو مال خسته وو چې هغوی یو غوښې ته حساب کړی و، هغه ډېر ناچیزه وو، په هغوی هېڅ ما خوند ونه لیده. نو بیا مې د دې نه صرف نظر وکړ چې زه یوازې تنها قرباني کړم. بیا مې دا وارې د شریکان چې د قربانۍ آماده شول، دا ډېر ښه خلک وو، داسې د پیسو طرف هغه یې نه نیوه. بیا مې توبه وکړلې چې د داسې رقم خلکو سره چې هغه د پیسو طرف نیسي یا د مادیاتو طرف نیسي، زه د هغو سره نیت یې بل وي، یا غوښه وي یا ډېروالی وي یا ښه شی. اما دا داسې دی غوښه ډېروالی څه شی نه دی. ته چې خپل اولاد ته هم ورکوې، یوه سالمه اټکله ورکوې، یوه مېلمانه ته اټکله ورکوې، یوه مېلمانه ته اټکله ورکوې، هغو ته سالمه اټکله ورکوې. نو بښنه غواړم د تاسو نه چې تاسو وخت ونیول شو او خدای وکړي. قد په لنډه کې د یو لنډ پیغام اورې بران پلس کمرې د په خدمت کې داسې چې وایي ویلی شي. نو بښنه غواړم د ما ټولو افغانانو ته د هیله او امید دی چې خدای پاک د ټولو مسلمانانو د قربانۍ قبول کړو، او بل هر څوک چې ګنج ته رسي یا مال خلي یا قرباني
قرباني کو په ډېر ښه په اخلاص نیت دو ته د غوښې فکر نه کو چې زه د ډېره غوښه کم دو کم څنګه ګاونډیان او ښه بد مست د نامه دپاره یې د نه کو یعنې ویې دې ویشي په خلکو زه داسې خلک وینم وایي دا کا 1 کیلو چاته نه تې ورکوي نو دا خو عید نشو دا خو لانده شد بیا بعد عید یې بوزه یو بل هغه وکړه مثلا لانده یې بولې میله یې بولې خو د عید په نامه باندې دا کارونه مه کړه چې د الله پاک زموږ چل ول واخلو خبره ډېرې خوږې دي وخت یاري نه کړ خیر سي مننه خیر سي ډېره زیاته مننه کاکا جان ای تام یو لنډ پیغام اورئ د باران پلس کمرې په خدمت کې در څه چې غواړئ ویلی شي بس خلکو ته هم دا پیام دی چې ټول خلک د الله د رضا دپاره قربانۍ وکړو چې قربانۍ کې ډېر ثواب دی او د قربانۍ غوښې باید مسکینانو ته ورکړو ټوله ځان ته هغه نه کړو او ټول ملت قربانۍ د الله پاک قبول کړي ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه خیر اوسئ خدای په امان درنو هېوادوالو له تاسو یو جهان مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا وکړله راغللو نقاش ته سرای دی هلته مو مالونه وکتل له خلکو سره مو خبرې اترې وکړلې د مالدارانو له څښتنانو او مالکانو سره مو خبرې اترې وکړلې انشاءالله چې راپور مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا او بلې خپرونې مو چې زه غلام رحمان احمدي په درنه چوپاټ کې حاضرېږم تر هغه وخته په پاک او عظیم رب سپارم هر چې ته چې یاستئ پاک او خوشحاله اوسئ ښې چارې الله مو